کندوز ولایت کې د اماراتي ادارو او خیریه بنسټونو له لوري بېوزلو کورنیو سره د مرستو په دوام تازه کټخیلو مؤسسې د دغه ولایت اقتصاد ریاست سره په ګډه همغږۍ د دغه ولایت پر 430 بېوزله کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ویشلې دي. د مسؤلینو په خبره دغه مرستې پر هغو کسانو ویشلې چې د کورنیو سرپرستي د میرمنو تر غاړې وه او پر وینا یې چې د دغو مرستو له اخیستو سره به تر ډیره بریده د هغوی شته ستونزې هوارې شي. دغه کومکونو په لړ کې د کټخیلو دفتر دا څلورم ځل دی چې 430 کورنیو ته مواد غذایي توزیع کوي چې هغه کې غوړ دي، اوړه دي، چای دی او بوره ده چې شامل دي پکې. نننی کومک 430 فامیلو د خاطر توزیع کیږي. د هغه بېوزله ښځې دي چې خپله هغه سیاسره ناناوره د کور ده خپله فامیل ته ډوډۍ راوړي او دا د مختلفو ولسوالیو نه دي چې دا د امام صاحب، دشتیارچي، خان آباد، چاردره او خپله مرکز د کندوز د مختلفو ساحو نه نیولی سوي دي. دا ټولې هغه ښځې دي چې خپله څوک ناناور کور کې نه لري او خپل هغه کال ته کار کوي چې هغه کېږي. له دې سره مرسته اخیستونکې کورنۍ له یادې مؤسسې مننه کوي چې له دوی سره یې د ژمي په دغه سوړ موسم کې مرستې کړي او له نورو خیریه بنسټونو هم د ورته مرستو د دوام غوښتنه کوي. ما مؤسسه کتخیل خوش هستیم که در ما کمک کردن، چای دادن، دال، بوره، آرد، روغن دادن، خیر ببینن. خوشحالم که کمک را سر کرد. دال دی، روغن دی، غوړ دی، بوره ده، چای دی، کور کې اوړه دي چې هم نه لرو د کور کې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم کټخیلو مؤسسې د خپلو مرستو د ویش په دریو بېلابېلو پړاوونو کې د کندوز ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 1300 بېوزله کورنیو ته ورته مرستې ویشلې وې.